پاکستانی پوځ لا هم خپل غیر قانوني اقدامات نه دي درولي او په دوام تازه د نړۍ ولسوالۍ د ځینو کلیو په منځ کې اغزن سیم تیر کړی دی. د نړۍ ځایي اوسیدونکي وایي چې پاکستان تر دې وړاندې پر ځینو سیمو کې د پاکستانیو ځواکونو د راکټي بریدونو له امله ډیر خلک سیمې پرېښودلې دي. دوی زیاتوي چې پاکستان حکومت د خلکو له وتلو وروسته د دوی د کلیو په منځ کې اغزن سیم تیر کړی دی. دا لومړی ځل دی چې پاکستان پوځ ځان د کونړ سیند غاړې ته رسوي او په څنډه یې اغزن سیم تیروي. بل لور ته تر اوسه افغان حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. پاکستان په دې وروستیو کې غیر قانوني تحریکات هیواد په یو شمېر ولایتونو کې پیل کړي او په ځینو ځایونو کې له افغان پوځ سره نښتې هم کړي دي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي هم له بریدونو شکایت کړی و او ویلي و چې په مرغۍ سیمه کې له څو ورځې راهیسې پاکستاني ځواکونو راکټي بریدونه کړي دي. ملګرو دا زموږ تازه راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.